السلام علیکم ګرانو دوستانو. په روابطو کې د شخصیت ساتلو اړوند بحث لرو. وای شهرت داسې یو نقاب دی د انسانانو پر مخ باندې چې د انسانانو اصلي شخصیت ورپټوي. البته دا په ډیرو انسانانو کې همداسې ده. هغه انسانان چې غواړي شهرت ولري او یا هم د شهرت سره مینه لري کوشش کوي چې ځان ته نقاب واغوندي. د انسانانو فطرت ده چې انسانان پیدا سوي چې لویږي. د ټولو غوښتنه همدا ده چې شهرت ولري. شهرت حتما دا نه دی چې موږ مثلا پر سوشل میډیا ډیر مشهوره واوسیږو یا موږ ډیر غټ شخص واوسیږو. دا هم یو شهرت دی. مثلا کله چې یو انجلۍ واده کوي یا یو الک واده کوي، کله چې دوی نکاح کیږي، د انجلۍ هڅه دی چې په خسرګنۍ کې یو مطرح کس واوسیږي، یو ښه شخصیت واوسیږي، شهرت ولري. د الکو هیله دی چې په خسرګنۍ کې داسې یو شخص واوسیږي یا حتی اقل خپل په کورنۍ کې یو مطرح یو شهرت لرونکی کس واوسیږي. دا هر انسان یو رقم فطرتي د انسانانو غوښتنه هم دا ده چې هر انسان یې ولري. لیکن راځو پر دې باندې کار کوو چې موږ په شخصیت کې پرده ولرو. یعنې هر اکثر هغه انسانان چې شهرت لري، ډیری انسانان ځان ته نقاب جوړوي او بیا شهرت ته رسیږي. یعنې ځان ته یو پلیټفارم جوړوي، یو چوکاټ جوړوي. په دا چوکاټ کې یو نقاب مخ ته یې دوی ژوند پکښې کوي. د دې ضرر دا دی چې تاسو خپل خوشحالي د لاسه ورکوي، خپل خندا د لاسه ورکوي، خپل هغه څه چې تاسو په زړه کې لري هغه نور نسي ویلی، ځکه چې تاسو د دې په لټه کې یاست شخصیت وساتئ. زه خپله 11 کاله کېږي چې په جدي توګه د ډاکټرانو تر تداوي لاندې یم. زما په شخصیت جوړولو کې ډېر زما مثلا ډاکټرانو کار درلوده. لیکن د کوچنیوالي څه یو څه چې ما درلودل هغه دا و چې زه خپل ځان اوسېدلی یم. ما هیڅ وخت د دې هڅه نه ده کړې چې د دې دپاره چې د اکا په لوڼو کې یو شخصیت واوسېږم یا یو څوک واوسېږم زه خپل د خندا مخنیوی وکړم. زه چې د کوچنیوالي څه پیدا سوی یم یو د هغو انسانانو څه یم چې په لوړ اواز خبرې کوي یا مثلا خاندي. په ټولنه کې به عموما کسان زما سره مخ کېدل چې دا لیونۍ ده یا به حتی په رسمیاتو کې، لیکن هیڅ وخت زما په روحیاتو یې تاثیر ونه کړ. ما همیشه کوشش کړی چې خپل ځان واوسېږم او زه خپل ځان اوسېدلو کې خوشحاله یم حتی تر اوسه پورې. که تاسو خپل ځان واوسېږئ نو څه کېږي؟ خوشحالي به لري، یو رقم لذت به د دنیا څه لري. او که تاسو غواړئ د نقاب تر شا ځان یو مثبت شخصیت معرفي کړئ، یو هوښیار نفر ځان معرفي کړئ او هغه شی چې تاسو په خپل ځان کې یاست هغه نه معرفي کوئ، ستاسو خوشحالي د همیش دپاره د منځه ځي. وای تاسو خودخواهی پرېږدئ. خودخواهی تاسو به ډیر مثلا زموږ په افغانستان کې چې د ښځو تعلیم ډیر په هغه کچه چې مثلا په نورو هیوادو کې دی دومره نه دی. کله چې یو انجلۍ ډاکټره سي یا مثلا یو ځای ته ورسیږي یا الک دا کار وکړي، یو الک مکمل تحصیل وکړي، د مکمل تحصیل سره مطلب دکتورا اخیستل دی یا پی ایچ ډي، نو بیا دوی په ټولنه کې د هر چا سره خبرې نه کوي، د هر چا سره نه خاندي، د هر چا سره مجلس نه کوي. دوی داسې کوي چې مطلب زه یو پوه شخص وم، زه تر نورو علاوه یم، زه د نور سره په دا مسایلو کې خبرې نه کوم، زه د دا سره مسخرې نه کوم، زه د دا سره نه خندم. دا هغه مسایل سي چې د دوی مخ ته یو پرده جوړه سي او د دوی په ژوند کې غمونه راسي. وای څومره چې یمه هغومره ځان ښکاره کوي، څومره چې یاست هغومره ځان ښکاره کوي. که تاسو کوشش کوئ هغه څه چې نه یاست ځان ښکاره کوئ، د همیشه دپاره خپل خوشحالي د لاسه ورکوئ، ژر به زړېږي، ناجوړیانې به درته راځي. هغه انسانان چې دا کار کوي او خپل خوشحالي په خپل لاس د منځه وړي هغوی عموما هغه ناجوړیانې چې په دنیا کې د ویروسونو څخه منځته راځي په هغه ناجوړیو دوی ډېر ژر اخته کېږي. وای زه په دا چوکاټ کې ژوند کوم چې خلک غواړي ما وویني. نو دا هغه چوکاټ دی چې تاسو د منځه وړي او ستاسو ژوند د اسمان څمځکې ته اچي. د ټولو نظر دا دی وای هر څومره چې کم یې هغومره تاثیر گذاري. ګورئ موږ په پښتنو کې یو متل لرو وای دوستي و دوري. یعنې وای په یوه کور کې مه سره کښېنئ چې تاسو یو بل سره خوري، کوشش وکړئ جلا جلا کښېنئ، همیشه مینه سره وکړئ او یو د بل سره واوسېږئ. نو بل وای که
که چیرې تاسو کوشش کوئ چې خپل مقام یا شخصیت وساتئ او تاسو پر دا باندې تمرکز کوئ نو چې خوشحالي مو د منځه ولاړله تاسو خپل ځان هم د منځه وړئ او د ناجوړۍ سره مخ کیږئ. بل وایي که تاسو غواړئ چې خوشحاله واوسیږئ او شور او هیجان مو په ژوند کې موجود وي او ښه صحت ولرئ کوشش وکړئ خپل ځان واوسیږئ او وایي دا ډېر پخوانۍ خبره ده. وایي په تصادفي توګه تاسو ښه وکړئ ستاسو شخصیت خپله جوړیږي. مثلا تاسو د غریبانو سره کومک وکړئ تاسو د هغه انسانانو سره چې په مشکلاتو کې دي کومک وکړئ یا هغه کسان چې ناجوړه دي کومک وکړئ ستاسو شخصیت خپله چوکاټ ته ولیږي او تاسو شهرت ته رسیږئ او تاسو خلک مو ښه بیانوي. که یو نوی واده سوی ناوې وه کور ته راځي او کوشش کوي چې ښه کارونه وکړي د یو نقاب شاته پټیږي او بیا وروسته یوه ورځ خپل اصلي شخصیت ښکاره کوي ټوله غورځوي ټولو ته ښکنځلې کوي هغه روابط خرابوي. خو هغه نجلۍ چې د اولې ورځې څخه راغلي خپل جدیت خپل پر جدیت ښکاره کوي خپل ښه پر ښه ښکاره کوي او هر څه په خپل معین وخت باندې کوي هغه نجلۍ هم شهرت پیدا کوي هم ښه انسانه ځین جوړیږي. خو هغه څوک چې دا کار نه کوي هغه عموما بدجنسه انسان ځین جوړیږي. وایي مهرباني وکړئ او په غیر منتظره توګه بې له دې چې څوک ستاسو څخه انتظار ولري تاسو مهربانه واوسیږئ تر څو تاسو چې ښه واوسیږئ مثبت شخص واوسیږئ او ښه شخصیت ځان ته جوړ کړئ. وایي تاسو کولی شئ چې مینه و خلکو ته ورکړئ د خلکو خبرې واورئ د خلکو مشکلات واورئ هغوی ته رسیدګي وکړئ شخصیت خپله تاسو ته راځي. بل وایي لومړی شی چې په ټوله دنیا کې ثابته سوې ده وایي اول به ته عمل کوې بیا عکس العمل راځي چې عمل ونه کړې عکس العمل نه راځي. نو ته ښه وکړه ته ښه شخص واوسېږه خپل شخصیت مه پټوه ته خپله شهرت او هر څه ته رسېږئ چې په لومړی کې ما خپل د ځان مثال در کې زه همیشه خپل ځان یم زما له سپیکر د ساوند لوړ دی زه په لوړ آواز خبرې کوم نسم کولی ځان چینج کړم زه خاندم یا زه یو غټ مشکل چې په ژوند کې لرم باور کوم په دې خاطر چې زه پر انسانانو سره همیشه راسته اوسېدلی یم دا چې انسانان زما سره بد وکړي ما کوشش کړی دی چې دا مشکل مې حل کړم خو نه حل یې ده همیشه باور وکړم بیا د مشکلاتو سره مخ یم. نو په دې اوس ټول پوهیږي حتی زما چار اطرافیان زما حفاظت کوي د هغه کسانو څخه چې ما مشکل ته اچوي. وایي کوشش وکړئ ښهوالی خپل د ځان او د الله جل جلاله لپاره وکړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې چیش وکړئ د مشکلاتو څخه ځان وژغورئ او خوشحاله اوسئ. الفال په ویډیو کې ځان مه راوله کالي دې مې چې اخیستی نو وایي نور تاسو مجبوره نه یاست چې د دې لپاره انتظار وکړئ چې یو نفر راسي او ستاسو سره ښه وکړي نو یا تاسو منتظر واوسئ چې صبر پلانکي نفر د مخه به زه ښه وکړم نو هغه به زما صفت وکړي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ښه اعمال ټوله په مخفي ډول سره وکړئ ستاسو شخصیت خپله جوړیږي او همیشه خپل ځان خپله وساتئ نو بیا به تاسو همیشه خوشبخته او خوشحاله کس واوسیږئ. وایي تاسو خپل په شخصیت کې د تغییر په انتظار کې مه کښېنئ بلکې کوچني کوچني اعمال ترسره کوي ستاسو شخصیت خپله تغییر کوي او تاسو شهرت و ډلې ته داخلیږئ. وایي تاسو چې ټول اعمال ترسره کوئ کوشش وکړئ چې حیاتي اعمال واوسیږي یعنې یو ګټه مو یو چا ته ور ورسیږي. وایي هغه څه چې ستاسو شخصیت ساتي هغه ستاسو اعمال دي نه تاسو هغه انسان شی چې ستاسو شخصیت ساتي هغه ستاسو اعمال دی نه تاسو فقط ستاسو عملونه دي. تاسو خپله نه یاست چې خپل مخ ته نقاب جوړوئ د ښه انسان د خوشباوره انسان د څه او تاسو بیا خپله نه یاست هغه رقم. کوشش وکړئ چې خپل ځان واوسیږئ تر څو خپل خوشحالي خپل روابط او هر څه منظم وټاکئ. نور د خدای په امان.